زما د خوږ اسلام عزتمندو مشرانو کشرانو دوستانو رونو په تېره جمعه مې راته د قبر باره کې خبره شروع کړې وه چې انسان به مري او د مرګ نه پس زموږ د مسلمانانو دا طریقه ده چې جنازه پې وشي او بیا وله قبر وکنو موږ مسلمانان خو داسې چل ورسره کوو نورو مذهبونو کې څوک یې سوځوي څوک یې اوبو ته ولولي خو دقه د مرګ نه پس چې کومه زندګي ته دې ته عالم برزخ وی او برزخ تاسو ته ما ویلي وی پردې ته آل ته دا د دنیا نم یو قسم پرده ده او د آخرت نم لا یو قسم پرده ده د دنیا او د آخرت ترمنځ یو زندگی ده اوس دا څنګه زندگی ده د دې متعلق رسول الله صلی الله علیه وسلم او د قشان په احادیثو کې لوی بیان دی چې د قبر یو زندگی ده چاته آرام وي او چاته عذاب وي الله دې موږ او تاسو د عذاب نه وساتي او د آرام او د راحت او د جنت د باغچو نه باغچه دی الله زموږ او ستاسو قبرونو وګرځوي نو دا یو عجیبه زندگی ده او دا د آخرت د منزلونو نه چې کوم منازل دي د آخرت لومبی منزل دی د دې وجې تاسو ته ما په تېره جمعه ویلو چې عثمان رضی الله تعالی عنه به قبر ته وتلي ډېر به یې جلل چاته تپوس وکړو وي دا ولې وایي جي دا د آخرت د منزلونو نه لومبی منزل دی لومبی پوړی ده که په دې لومبی پوړی کې کامیاب شي خو مخکې به روانې او که لومبی پوړی کې راوختې مخکې به څنګه ځي لومبی پوړی نه پریوتې مخکې به بیا څنګه ځي نو دقه د آخرت د قبر دا زندگی به څنګه خشته کیږي نو نورو تاسو ته ما په تېره جمعه دا هم خبره کړې وه چې دا به د انسان اعمالو باندې خشته کیږي او یو مثال مې راته د ابوذر رضی الله تعالی عنه هم بیان کړو چې قبر ته د فاطمې رضی الله تعالی عنها ودرېږي لا قبر کې هغه ښه نه ده او ورته حسب او نسب بیانوي چې د دومره لوی نسب هغه ډېره لویه بیبي ده ډېر لوی مقام لري د کم د چا لوري د چا موري د چا بیبي قبر وتی ما ته حسبونه نسبونه مه بیانوه زه د اعمالو ځای یم نو قبر کې به عمل په کار راځي او قبر ته به انسان سره عمل ځي نور به هر څه پاتې وي یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ناسو وی تاسو ته یو مثال بیانومه او وی تاسو به ماله جواب راکوئ چې دې کې بهترین او ښه رور کم یو دی وی یو درې رونه دي د یو سړي درې رونه د یو سړي یو مشر و یو منځني و یو د ټولو کشر و دا سړی وفات کېده او بلکل آخري هغه د زنکدن وخت دی چې دقې وخت کې دا مشر راغوښته ورته وایي زه خو روان یم او په یو ډېر سخت سفر روان یم نو ګوره وروره تا سره ما په دې زندګۍ کې څومره ښه کړي دي تا سره ما څومره مینه کړې ده تا سره څومره ما محبت کړی دی ستا دپاره ما شپه او ورځ نه دي کتلې ګرمي او یخني مې نه ده کتلې ته مې حاصل کړې نو زه نن روان یم ته ما سره څه مدد کولی شي ما سره تلی شي چې ما د هغې سختو منازلو نه بچ کړي مشر ورور ورته یې خپې وباسه وایي زه تا سره تلی نشم د قبر پورې به راسره لاړ شم مخکې نشم تلی بیا هغه منځنی راغوښته وي ته به راسره څه وکړې ستا دپاره هم ما هر څه کړي دي منځنی هم ورته وایي زه هېڅ هم نشم کولی آگے تم جائے اور تمہارا کام جائے ستا پیشه او کار د پیشه ستا دپاره چې ما دا دومره جګړې دومره مینتونه او زاریګانې کړي دي او ته مې ساتلي هېڅ هم نشم کولی کشر رور راغوښته یا رور جانه ته به راسره څه وکړې دې دواړو خو انکار وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی کشر رور ورته په سینه لاس کېښوده چې یا وروره زه به تا سره یم دلته هم د سره یم قبر کې به هم د سره یم د قبر نه چې پاسي هم به د سره یم چې د محشر میدان ته روان یي هم به د سره یم او د محشر په میدان کې به هم تا سره ولاړ
رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو ته مخ راواړو و یا مرګرو دی کې کم یو ورور د ټولو نه بهترین دی او ښه دی ټولو وته د ټولو نه کشري وی ښه دا اوس ووری دا مشري ورور چې و که نه دا د دې انسان مال و مال دولت و لګیا د شپه ورځې وله یو کړې ده ګرمي او یخني نه ګوري او لګیا د حاصله یو څومره دا خلک د مال او د دولت سره مینه محبت ساتي خو ورته وایي دقیق ځانکدن او قبر پورې به راسره یم اخوا راسره نشم تللی وایي چې دا دویم نمبر رور څوک و وایي چې دا دویم نمبر رور د دې انسان رشته دارو خپل خپلوانو رونه خویندې وې مور او پلارو دقه د قبر پورې انسان سره لاړ شي بیا رور ته وی بابا کاکا ماما تم جانو تمہارا کام جانے وی جی دا کش رور چه وسری دی دا سوکو وی دا دا انسان نیک اعمال دی دا دا انسان نیک اعمال دی قبر کے بم وسری دا قبر نا چه پاسیون با وسری دا محشر پا میدان کے بم وسری وی او چه ترسوی جنت تنی داخل قید دیبت ناقوا کی نوی کم رور بہتر شوی جی دا کشر نوی با نیکو اعمالو باندید بادیو کے مبادیو کے مخیوالیو کے ستاس سر چیزی نیک اعمال بازی نورلو قبر چی خشتکی گی دا با نیکو اعمالو خشتکی گی او قبر چی دا جہنم دا کندو نا کند جوڑی گی دا با بدو اعمالو پا گناہونو باندی جوڑی گی او بیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا یوسو گناہونو باقیدہ شمیرو کا چې د آخرت عذابونه خو په نورو ګناهونو باندې به وي خو چې په قبر کې کم عذاب انسان ته ملاویږي د کومو ګناهونو په وجه باندې نو هغه ګناهونه رسول الله مبارک وشمېرل یاد یې کړل او دا قبر کې عذاب وي هغې کې لومبې شرک یاد کړ او کفر الله دې ته موږ او تاسو ساتي د فرعون متعلق الله په قرآن کې وایي النار یعرضون علیها غدوا وعشیه اور ته اوسم الله وی خیال اخته او غسل اخته د شپې او دروازې ته اور پروت دی د فرعون نو کفر او شرک داسې یو شی دی چې د انسان هغه قبر هغه د جهنم د کندو نه کنده جوړه بیا داسې اعمال دي چې د هغې په لحاظ باندې د انسان قبر دا د اور حصه جوړیږي پای کې لومبې دروغ دی دروغ کم سړی دروغ وی دروغ د قبر کې به د ده سخت عذاب ملاویږي او دروغ رونو خطرناکه ګناه ده ګناه کبیره ده د الله لعنت په دې انسان باندې وي او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چونکه موضوع نن د دې دغه نه د صرف داسې په تیرېږم راته چې کوم سړی دروغ وایي دروغ د ده د دې خولې نه داسې بدبویي روانه وي چې فرشتې ته په یو میل کې لرې روانې وي د رحمت دا خولې نه دا بدبویي روانه وي په دروغجن د الله لعنت وي دروغجن د الله رب العالمین بدي شي نو دروغ لویه ګناه ده دا د قبر د عذاب سبب جوړیږي دویم نمبر زنا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله معراج ته لاړه نو د معراج د تلو نه مخکې نبی علیه السلام په داسې قومونو تیر شو نو دا منامي معراج یو په ویښه معراج شوی دی یو منامي معراج هم شوی دی خوب کې نو نبی علیه السلام خوب کې خوب ویني او په خوب کې روان یم جبریل علیه السلام را سره دی وی په یو قوم باندې داسې ورلم وی چې مې ولیدل نو یو غټ تنور او دا تنور لاندې نه غټو دا غاړه وړه وه نو تنور کې اور بلیږي دا لمبه اوچته شي نو ما به ولیدل چې د دې لمبې په ځای به د خلک ښځې او سړي اوچت شو بربنډه نو ما حضرت جبریل علیه السلام نه تپوس وکړه چې جبریل علیه السلام دا څوک دي چې دومره سخت عذاب کې مبتلا دي چې د اور تنور دی هغې کې لمبې داسې روخیږي چې کله د لمبو سره کو تاسو خیال کړی وي نو چې کله د اور دا لمبه روخیږي نو داسې ورسره هغه موږ ورته اردو کې چینګارې وایو پښتو کې ورته بسرې وایي بسرې
نو چې څنګه دا اور روخیږي او دا بسر راخیږي نو دې اور سره د دې بسرو په ځای بربند انسانان روچت شي. وی ما د حضرت جبرئیل علیه السلام نه تپوس وکړ چې دا څوک دي؟ دا خو ډېر عظیم عذاب کې مبتلا دي. وی حضرت جبرئیل علیه السلام راته وی چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ستا د امت زناکار دي، د دې زناکارو په قبر کې دا عذاب وي چې دا اور تنور به الله جوړ کړی وي او دوی به په دې اور کې سوځي او دا غرغنډې به اوچتوي. نو زنا خطرناکه او ډېره بېحده خطرناک او سخته ګناه ده. الله پې خفه کېږي. الله پې څومره خفه کېږي؟ مختصر خبرې راته کوم. الله پې دومره خفه کېږي. دو حدیث راته وایم. یو حدیث دا دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې یو انسان زنا کوي، زنا که نه، وایي د ده نه الله رب العالمین دا ایمان داسې اوچت کړي لکه تاسو چې باران کې دا چترۍ په سر باندې نیولې وي نو وي اوچته چترۍ ستا د سر د پاسه وي خو ته ترې لاندې وي، دقه شان دا ایمان د انسان نه اوچت شي. اوس خدای مکړه خو دې دوران کې مرګ راغی، انسان به د دنیا نه بې ایمانه ځي. دویم نمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې زناکار زنا کوي که نه نو د ځمکې نه راواله تر دا اسمانه پورې څومره مخلوق دی، یعنې څومره مخلوق څه؟ دا اونې، دا بوټي، دا کاڼي، دا پاڼې، دا هر څه چې دي وایي د ځمکې نه د اسمانه پورې په دې زناکارو باندې لعنت وایي. قرآن شریف کې څومره سخته سزا ده زناکار. نو زنا خطرناکه ګناه ده. قبر کې به د دې انسان هر وخت دی به په اور کې پروت وي. نو خدای دې موږ او تاسو د زنا نه وساتي. څلورم نمبر د قبر د عذاب سبب هغه سودخوري ده، سود کوله. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي عمدې منامي معراج کې وایي په یو قوم باندې ورالم چې په یو قوم ورالم نو یو دریاب نو دریاب او د اوبه چې سړي وویني دې ته سړی خوشحالېږي، خشته خوند کوي. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي ما چې دا دریاب ولیده دا د اوبو دریاب نو وایي د څه دریاب و؟ صحابو ته تپوس وکړ یا رسول الله، وایي دا د وینو دریاب و، تشې وینې وې او د دې وینو د دریاب په دې منځ کې یو سړی ولاړ او د دې وینو دریاب غاړې ته بل سړی ولاړ دی. اوس دا غاړې والا سړی یو مضبوط کاڼی راوالي او مخامخ پې دا د وینو په دریاب کې چې سړی ولاړ دی په دې سر یې ولي نو چې کله په دې سر باندې په کاڼي باندې ولي نو دا انسان زری زری شي او دا وجود یې ټول د وینو شو، په دې وینو کې یو شان شي. بیا دا سړی جوړ شي، بیا دا سړی ولي. دا قصه روانه ده مسلسل. رسول الله صلی الله علیه وسلم د جبرئیل نه تپوس وکړ وایي دا خو د هغې مخکې نه هم سخت عذاب دی، سړی ټول وینه وینې شي، وینې سره یو ځای شي. دا څوک دی یا رسول الله؟ وایي دا ستا د امت سودخواره دي. په سود تاسو ته ما مخکې بیان کړی دی، دا سودخواره دي. د سودخوارو به په قبر کې دا عذاب وي، د وینو په دریاب کې بولالی. او دا چې کم سړی ولي دا پرشته ده نو د پرشتي ګزار چرته خطا ځي. نو د سودخورو به په قبر کې دا عذاب وي. نو سود خطرناکه ګناه ده. ما تاسو ته مخکې ویلي دي چې دې ګناه ته خو یو دې دغه ته خو وګورئ که نه چې سړی لګیا دی زنا کوي، الله دې مساتي، شراب هم څکي، نور ګناهونه هم کوي. الله د هغوی دپاره وعیدات ویلي دي، خو د سودخور دپاره الله رب العالمین څه ویلي دي؟ فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الله وایي چې سودخوره منې شه، دا د قرآن الفاظ دي. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. منې شه سودخوره، او که منې نشوې نو الله وایي زما او زما د رسول جنگ ته ځان تیار کړه. یرو منګه د الله او د الله د رسول د مقابلې یو، من خو د الله او د الله د رسول مقابله خو ډیره لویه خبره ده. من د الله او د الله د رسول د مخلوق، د هغې مخلوق چې په سترګو په نظر هم نه راځي، نن د هغې په وجه باندې دنیا ناکام ده. کرونا وایرس ته وګوره، نو موږ به د الله د رسول سره مقابله وکړو. خو ما ته لږ شان وګورئ،
سودخور وایي زه به د الله او د الله د رسول مقابله کوم سود به کوم. نو سود خطرناکه ګناه ده. کوشش کوئ خلکو وله اوس داسې یو خو پخوا چې دا کوم سود و لکه 100 روپۍ راکه او چې کله زه به تاله بیا 50 د پاسه زر درکوم 50 د پاسه سودي. پخوا به داسې و. اوس وله خلکو څه عجیبه طریقې جوړې کړي دي. سودا به په میدان باندې نه وي او لګیا دي ما په تا خرڅ کو تا په ما خرڅ کو اوس یې په نقد واله اوس یې په قرض واله یو هغه دغه شروع کړی ده. څه ورته وایي انډر پلې شروع کړې ده. خلکو وله دا طریقې جوړې کړي دي. نو کوشش کوئ چې د سود بینم پکې راځي ځان ته ساتئ. ګورئ د سود هغه رشم پکې راځي ځان ته ساتئ. خطرناکه ګناه شته داسې خلک ډېر کوشش انسان ته دا مسایل راځي ډېر کوشش کوي چې ځان بچ کړي او څوک خو پکې ورګډ دي لګیا دي څوک بانډونه علي څوک لګیا دی دا اسټیټ لایف هغه کوم هغه انشورنس چې دي هغې کې لګیا وي بیمې چې لګیا دي مختلف قسمونه خلکو جوړ کړي دي. ځان ورونو د دې سود نه ساتئ. سود خطرناکه ګناه ده. الله دې موږ او تاسو وساتي. نو په قبر کې د قبر د عذاب 4 نمبر سبب هغه سود دی. الله دې موږ او تاسو وساتي. 5 نمبر د قبر د عذاب لوی سبب هغه انسان نه ځان د دې متیازو نه ساتي څاڅکو نه. دا خو رسول الله صلی الله علیه وسلم بعضې خبرې په حدیثو کې فرمایلي او بعضې باقاعده صحابو ته ښولي چې ما داسې لیدلي وو. لکه یو ځل په یو قبرستان باندې رسول الله مبارک را روانو نو 2 روایات دي. یو روایت داسې چې په یو اوښه په سورلی ناست و نو هغه اوښه په جلقیندو شوه په لقیدو شوه نو رسول الله مبارک زرکو شو. او دویم روایت کې دی چې صحابه وي موږ روان وي رسول الله مبارک پې چودرېږي هله ورشئ ماله یو شین بوټی راوړی یو شنه لخته راوړی نو لخته یې راوړه نو په قبر یې ولګوله. نو صحابو ته تپوس کوي یا رسول الله دا ولې وی دا په دې قبر کې په دې سړي عذاب چالو وی دا عذاب د څه د وجې و. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي وی دا څه د داسې ډېر خطرناک سیز د وجې نه و یعنې دا ګران سیز د وجې نه و دوی ته ځان ساتلی شو خو ځان یې ته د سړیو نه ساته. یو دا و چې ده به ځان د متیازو د څاڅکو نه ساته. دا سړی چې اودس ماتې وکړي نو د دې نه پس ځان پوره پاکول پوره ځان اوچول دا ګوره ډېر انتهایی ضروري دي. پوره د دې به خیال ساتي. بعضې ډېر خلک شته دا زه په خپل خصوصا دا ځوانان متیازو ته به کیني د سره به ځان اوچ نه کي او دا دومره عظیمه ګناه ده ګناه کبیره ده او د عذاب د قبر لوی سبب ګورې دا متیازي دي. د عذاب د قبر لوی سبب دا د دې متیازو د اساس کی دي. ما تاسو ته په تېره جمعه باندې د سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه څه واقعات بیان کړو او هغه باندې بیا دا قبر راتنګ شو. صحابو به د دې څیز نه ډېر ځان ساتل خو د دې بیبي نه بیا رسول الله مبارک تپوس وکړه چې یاره د عیسی باندې دا قد خو ډېر لوی منقبت والا و ډېر لوی انسان و او ده باندې دا قبر راتنګ شو. و یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ممکنه ده چې ده ته د دقې وخته پورې پته نه وه نو خپل ځان خې پاک ساته د خپلو متیازو نه نه د ده ګډې او بیزې وي نو د هغې ګډې بیزو چرته نري چې هغه په سترګو هغه څاڅکي نظر نه راتلل هغه څاڅکي صرف دې پنسو ته راغلي د هغې د وجې الله دا دغه کړ. یارونو چې کوم سړی د خپلو متیازو نه ځان نه ساتي قسم دې دا په دې خپله معاشره کې وینم راپا بسي زر نرونو ځان ښه په لوټه ښه په ټایلټ پیپر خو ته په اوبو باندې ځان وینځئ ځان ښه په ټایلټ پیپر باندې اوچ کا چې کله ته مطمئن شي بیا د هغې نه پس پاسه استبرا هغه کوم چې زموږ د فقې د علماو هغه مسایل یې پابسې د 3-4 قدمه به والي د هغې نه پس به بیا ځان ده کې خو که د یو سړي دا پوخ یقین وي بعضې خلک تندرست وي د هغوی ته دا مسلې نه وي نو چې د ده ښه پوره دغه راشي چې یاره زه پاک شم نو بس د هغې نه پس کو دې پاسي نو پاسي ځان په اوبو هم پاکولی شي. نو د متیازو د څاڅکو د وجې ګورې عذاب قبر راځي. ځان ساتئ د دې نه کوشش ډېر کوئ. یو خو یو انسان دی د هغه د سلسل بول بیماري ده مسلسل بعضې
دا په دې اخري وخت کې د مشرانو ته دا شی ډېر بیا کېږي په دې اخري وخت کې. نو چې سلسل بول بیماري د هغې دپاره هم زموږ فقهای کرام وایي چې ځان ته کپړه اچوله، ځان ته څه ټوکړه اچول د هغې نه چې د هغې څاڅکو نه ته په هر ممکنه حتی لوسه کوشش کوه چې ځان بچ کوه. نو 5م نمبر د عذاب قبر لوی سبب څه شی دی؟ هغه د متیازو څاڅکو نه ځان بچ کول نه دي، او د دې نه ځان کوشش کوئ چې څومره بچ کوئ. په دغه باندې مو لوټه باندې اوس خو ټولې غسلخانې دي، نو لوټې نه استعمالېږي، دا ټایلټ پیپر استعمالېږي. نو په ټایلټ پیپر هم ځان پاکوئ، بیا په اوبو هم ځان پاکوئ. ګورئ د دې ډېره لویه فایده وي. مختصر ته یو خبره کومه. رسول الله مبارک قبا ته لاړه. قبا دا د مدینې منورې نه یو 6 کیلومیټره بار یو ځای دی، او هلته یو عظیم الشان او ډېر مبارک جومات دی. الله دې راته وښولي، ډېر مبارک جومات دی. دومره مبارک جومات دی چې 2 رکعته نفل دې پکې وکړل نو د کامل عمرې برابر دی، د یو کامل عمرې برابر دی. نو نبی علیہ السلام دې قبا ته راغی. چې قبا ته راغی نو الله د دې مسجد اول صفت وکړو، لمسجد اسس علی التقوى من اول یوم احق فیه. دا هغه جومات دی چې د دې بنیاد په تقوا یې ښودی شوی دی. الله وی الله چې الله د یو جومات د بنیاد تقوا، پرهیزګاري، لوی مقام بیانوي، نو دا جومات خو به جومات یي که نه. نو بیا الله وی فیه رجال یحبون ان یتطهروا، وی په دې کې سړي دي چې پاکي ډېره زیاته خوښوي. دې کې سړي دي چې پاکي ډېره زیاته خوښوي. او والله یحب المطهرین، الله هم پاکي ډېره خوښوي، الله هم پاکي ډېره خوښوي. نو رسول الله مبارک دا قبا دا خلق راوغوښتل، وی د خدای بندگانو نیکانو بندگانو الله هم په قرآن کې صفت کړی دی چې دا ډېر پاک دي، دا ډېر مطهر دي، پاک خلق دی. څه عمل کوي چې نه ما الله صفت کوي. و یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زمونږ د دې قبا د خلکو دا یو طریقه ده چې کله موږ اودس مات کو نو ځان اول ښه په هغې وخت کې خو لوټې وي، څه چې وو په هغې باندې ځان پوره پاکوچ کو مکمل چې زمونږ نه یو څاڅکی هم نه ځي د هغې، او بیا د هغې نه پس راپاسو نو دوباره استنجا بیا وکړو. اسی خود دین مسئله دا لگا یاد ساته. خیر دا په جون کې بعض وخت دا راځي، دا ګاډي ماډي ځي، نو داسې چل وي چې سړی اودس مات کي، چې اودس دې مات که او ځان دې مکمل اوچ که چې تا ستا هغه زړه اطمینان پرې راغی، او بیا روان شوي او تا بیا استنجا ونه کړه، یعنې ځان دې استنجا دا کم عورت چې دا دې په اوبو نه وینځه، نو خیر د ته بغیر د دې نه چاره دا مو که ستا مونځ کېږي، ستا مونځ کېږي. کو داسې مې یو سړی و لکه بعضې وخت سړی لاړ شي او دس مات کي او استنجا ونه کي، ځان په لوټه پاک کړي او راشي چاره دا مو کې مونځ وکړي، مونږ نه تپوس کېږي او مونځ شو، مونځ شوی دی. په اوبو باندې پاکول دا لازم نه ده، خو بیا اوس مقام یې واوره الله پې څومره خوشحالېږي. نو کو چا ځان په اوبو پاکو خو ډېره ښه ده، کو یې نه که نو مونځ یې کېږي. نو ورته وایي موږ بیا راشو ځان په اوبو پاک کو، اول په لوټه ځان پاک کو بیا په اوبو. نو د دې د وجې الله نن ستاسو په قرآن کې صفت کړی دی. نو دومره مبارک دومره نیک کار او مبارک کار دی چې الله پې خوشحالېږي. نو په لوټ هم ځان پاکوي او په ټایلټ پیپر هم ځان پاکوي او په اوبو هم ځان پاکوي. بهرحال شپږم سبب د عذاب قبر هغه ځان د متیازو نه ساتل دي. نو ځان به انشاءالله د دې نه پس کو مخکې شوي توبه وباسئ او د دې نه پس په پوره موږ د دې خیال ساتو چې خپله پاکي به پوره راولو. اووم سبب هم په دې حدیث کې چې رسول الله مبارک وتوی دي ته په 2 وجه عذاب ملاویږي، یو د متیازو په وجه، دویم نمبر دی سړي به چغلخوري کوله. چغلخور چغلخور څه ته وایي؟ چغلخوري دې ته وایي چې یو سړی دی او راپاڅېده او بالفرض یو بل سړي دا ورغی، دې سړي خبره کړې ده یا نه ده کړې، او د شر او د فساد په نیت باندې چې یاره زه دا سړی د سره واچوم، شاباس، زه دا سړی د سره په جګړه کوم واچوم، او هغه له لاړه
چې پلان کې خو هلکه تا ته دا ویلي دي نو هغه یو معمولي خبره کړې او دې ورسره څلور پنځه نور هم یو ځای کې دا خلک کوي چغلي خوري نن زموږ په معاشره کې دومره مسلسل روانه ده او د دې د وجې ډېر خاندانونه ما ته وګوره ډېر خاندانونه دقته ډېرې وروروالی ډېرې خوروالی ډېرې رشتهدارۍ ډېر ګاونډیګریت دا ټول د دې د وجې نن تباه په اعمال شو نو دا ګناه ګوره ډېره لویه ده اوس یې راته د هغې هغه وعید بیانومه نو لاړ شي هغه ته ووایي هغه نه راشي ظاهره خبره ده اوس جماعت ته یو سړي متعلق یم چې هلک هغه دا وایي دا وایي دی به وایي هغه څه د پلان کې نو دله بیا را روان شي هغه له لاړ شي نو هغه را بل کو کی نو دواړه ور واچي ظاهره خبره ده د انسان هغه دغه د انتقام نه ډک دی ډېر لږ خلک دي چې هغوی خپل برداشت کولی شي دې کې دواړه بعد هغې خبرې نه خبره د خبرې نه خبره نو بس هغه ته چې تردید یې واچي چې یا پکې قتل و غارت وکړي او یې سم یو بل سره بد کړي اوس دا چغلي خوري متعلق رسول الله صلی الله علیه وسلم سوی وره یو خو بخاري شریف کې داسې حدیث دی چې د انسان په دې بدن ویښتو درې ویښته لا يدخل الجنة قطات لا يدخل الجنة قطات جنت ته به د سره چغلو خور نه داخلېږي د باندې جنت حرام دی تا خو نن دا چلو که خو ځان له د هغه لوی ژوند تباه و برباد که او بل رسول الله مبارک څه فرمایي صلی الله علیه وسلم وایي من کان ذا وجهین فی الدنیا څوک چې دوه پړیقه وي دوه ژبې وي د ده یو ژبه دته یو خبره بله ژبه بله خبره د چا چې په دوه ژبې وي دوه ژبې دوه مخیزې وي کان له لسان فی النار وی دا ټوله دنیا څومره اتلس زره قامه به په دې اتلس زره قامه کې به چغلوخور واضح ولاړي څنګه ځکه چې د ده د دې خولې نه به یو ژبه روتي چې هغه به د اور وي د اور دا ژبه به پسې راښکلې کېږي د اور ژبه به یې داسې خوځي لکه دا څاروي چې کله دا خوراک کوي او دا ژبه روځي او دننه کېږي دقه شان د اور دا ژبه به روځي او دننه کېږي به روځي او دننه کېږي به نو چغلخوري رونو خطرناکه ګناه ده ځان ته ساتې یو حدیث کې دا سیم دی د الله خو ډېر مخلوقات دي که نه وایي په تمامو مخلوقاتو کې الله ته بدترین انسان او بدترین مخلوق هغه دی چې دی چغلخوري کوي دا الله ته بدترین انسان دی نو غلنې رولنې مه کوئ په وجه د فساد په وجه د تنقید برای اصلاح کو ته یو سړي ته وې چې هلکه ته خو دا چل کې خو دا سړی ګورې داسې نه دی د اصلاح په طور ورته چې ځان ته وساتي نو بیا ټیک ده او که نه او دا بلکل معلومیږي دا چغلخوره او شیطان چې ورته تاسو پښتو کې وایه دا معلومي چې د کار فساد دی زموږ دې کلي کې هم ډېر زیات شیطانان دي دا هر کلي کې یاره زموږ کلي کې نه په هر کلي کې د دنیا شیطانان دي قسم دې حیران بشي چې د یو نه یو شان خبره او د بل نه بل شان خبره خو د عذاب قبر لوی سبب ګورې دا چغلخوري ده چغلخورۍ نه ځان ساته ګورې الله خو اصلاح راوله د دوه کسانو اصلاح راوله او کله چې د اصلاح راولې نو ما تاسو ته سوي چې دروغ څومره لوی ګناه ده که نه سخته ګناه ده د الله او د الله د رسول لعنت په دې انسان خو که د یو دوه کسانو ته اصلاح کې چېرې دوی جوړ شي الله وی جوړوالی راوله نو که د دې دوه کسانو ته اصلاح کې که نه او زموږ د علما فقها کرام وایي او رسول الله مبارک هم ویلي دي خو د یو دوه کسانو ستا مقصد اصلاح وي چې د دوی اصلاح وشي نو که د دې په منځ کې د دې اصلاح کولو دپاره د دې په منځ کې یو انسان توریتن دروغ ووایي نو په دې الله دې نه رانیسي الله وایي د اصلاح دپاره خیر توریتن دروغ هم ووایه ته د اصلاح دپاره نه د شر دپاره لګیا یې دروغ وی نو دا څومره لویه ګناه ده عظیمه ګناه ده او قرآن شریف کې الله وایي فلا تطع كل حلاف مهین هماز مشاء بنمین د دقې سړي د سره مرګیتیا ونه کې د چغلخور سړي سره سره کلیوالي ونه کې الله وایي د ده تابعداري به نه کوې د ده خبره به نه منې نو خدای پاک دې موږ او تاسو د شیطانت نه وساتي
شیطانت دا عظیمه ګناه ده، لویه ګناه ده، سخته ګناه ده. بعضې اسباب داسې دي چې هغه ډېر سخت د عذاب د قبر د سبب جوړیږي. دا ګیره خورول دي، دا ګیره خورول. زما دا مقصد به ګورې ستاسو دلزاري نه وي. کوم ملګري ګیره خورئ، زما مقصد دلزاري نه ده، بلکې دا زما رونه دي او زه د اصلاح په طور باندې ویم، ځکه ډېرې لویې چقلې مونږ ته مخې ته دي. نو ستاسو ټول چې د جمعې له کوم ملګري راځي که نه، نو زموږ دا مونځ لیټ هم وي، خو دا ټول د مینې او د محبت د وجې راځي. د دوی مونږ سره مینه ده، نو زمونږ هم دوی سره مینه ده. مونږ وایي چې زمونږ دا ملګري بچ شي چې کوم ګناهګاران یا مونږ ګناهګاران یو، چې د دې نه توبه وباسو. نو زما مقصد صرف ګورې د چا دغه نه ده چې یو کس د ګیره خرې دي د هغه دلزاري دې کوم، صرف د اصلاح په طور باندې. دا هم ډېره عظیمه ګناه ده او د عذاب قبر سبب جوړیږي. ګیره خورول دا ګناه کبیره ده. ګورئ ځکه ټولو انبیاء کرامو، ټولو پیغمبرانو، ټولو صحابو، ټولو تابعینو، ټولو تبو تابعینو، اکثر ائمه مجتهدینو، لوی لوی علماو دې ټولو ګیرې پرېښي دي. نو په تواتر چې داسې یو شي ثابت شي، نو زموږ د علما وایي دا بیا واجب او فرض دی، او خرول بیا عظیمه ګناه ده. او داسې ګناه نه ده. زموږ د علما یو عجیبه خبرې کوي، و یو خو دا ښکاره ګناه ده، او تاسو ته دا پته چې رسول الله مبارک وایي ډېر ګناهونه داسې سړی یې پټ کوي، نو کیدی شي ګناهونه پټ کوي، کیدی شي، یقیني خبره نه ده، خو کو کیدی شي کو الله وغوښتل، نو که یو انسان ګناهونه کړي دي، نو کیدی شي الله یې وبخي. د الله د رحم پورې دغه ده. خو مجاهر دی الا المجاهرین، مجاهر وی الله مجاهر ګناه والا الله وی نه بخم، داغه د سره بخنه نشته، زماغه رحم مغه ته نه متوجي کیږي. په هغه مجاهر ست وی ښکاره ګناه کوونکی. نو ګیره خو ښکاره ګناه ده، بل داسې یو ګناه ده چې همتن به تا سري وي. ګوره یو سړی دی بالفرض خدای دې وساتي، یو سړی دی زنا ده، یو وخت یې وکړه ختمه خبره، شراب خوري ده یو وخت یې وکړه ختمه خبره، غیبت دی یو وخت یې وکړه ختم خبره، چغلي ده یو وخت یې وکړه ختمه خبره. ګیره هغه ګناه کبیره ده چې ته به الله ته په مانځه ولاړې هم به ګناهګارې، ته به په رکوع ټیټې هم ګناهګارې. مونځ څومره عظیم عبادت دی. ته به په سجده پروت یې هم ګناهګارې، ته به په قعده اخیرې هم ګناهګارې، ته به بیت الله نه طواف کې هم ګناهګارې. ګناه لګیا یې کې، دا که د ګیرې دا ګناه د تا سرې ده. حجر اسود کولې هم ګناه کې لګیا یې، ملتزم شریف کې ولاړې هم ګناه کې، مینا کې ولاړې هم په ګناه کې ولاړې، په مزدلفه کې ولاړې هم په ګناه کې ولاړې. نو سخته ګناه ده. او والد صاحب یو خبره کوله، او دا ډېره ښکلې خبره ده. ګوره انسان چې کله مړ شي که نه، انسان چې کله مړ شي نو هر شی پاتې شي، صرف دغه دوه کپنه دي، هغه هم صرف د پردې دپاره چې د انسان پرده پرې راشي، نور خو هر څه پاتې دي چې څه دي، هر څه دلته پاتې شو. والد صاحب وی دا ګیره داسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې یو مبارک سنت دی چې دا سنت به راسره قبر ته م ځي، دا به قبر ته هم راسره ځي، پاتې کېږي خو نه، نو قبر ته به هم راسره ځي. نو د قبر لوی سبب د عذاب ګورې دا ګیره خرولم دی. او امام مالک صاحب وی، امام مالک صاحب وی چې کوم سړي ګیره خوري، نو که چېرې بالفرض و تقدیر د ده دا قبر ته کولو که نه د ده مخ به د قبلې نه وړېدلي، او د دې به راته یو ناشنا د خپلو سترګو لیدلو واقعه بیان کړم. د خپلو سترګو لیدلو، د خپلو سترګو داسې لیدله چې زما یو عالم ملګري زموږ په دې 400 کې داسې یو واقعه وشوه چې دوه واقعهګانې مې د سترګو مخې ته تېرې شوي دي. یو واقعه داسې وشوه چې یو کس بجلی ونیوه، چې بجلی ونیو مړ شو، چې مړ شو جنازه م پې وشوه، ښخ هم شو، زموږ په دې 400 کې و چې ښخ شو. نو دا واقعه ډېر زیات شوي دي، زموږ په دې علاقو کې هم ډېرې شوي دي،
چې کله بجلی ونیسي 3 ورځې پس به داسې څوک دروغجنه شان ښځه به ورته شي ما خوب کې لیدلو چې زه یې جمدې ښخ کړی نو 4-5 قبره خو زما مخې ته کولو شي زما مخکې ورغلی نه ما خو لکه ومېرېدل چې پلانکي ځای کې کولو شو پلانکي ځای کې کولو شو او به زموږ کې د جومات کې بعضې ملګري ناست دي دوی پکې شریک هم 3 ورځې پس په لګیایي د خدای لویه بدبختي د خلکو دا ده د خدای بدبخته دي دا خلک یا بدبختو دا تاسو څه کوئ ځان تباه کوئ نو بهر کې 400 کې دا واقع شو چې سړی دغه نیولو بجلی 3 ورځې پس مور یې وایي چې بس د دا قبر به کولاوی او دی جمدې دي خدایه ټول ورته وایي داسې مه کوئ مه کوئ بهر کې زموږ د دې 400 یو ډېر لوی عالم دی هغه له لاړل خو هغه مور یې نه منې کېده هغه ورته یې داسې چلو کې چې بس اوس دا نه منې کېږي نو دا خبر تاسو دروازې مه کولاوئ او هغه امام یې زما ډېر سخت یار دی دوست و هغه ته مې هلکه بس غلي کوي نه کولاوو مې پرېږده کولاو هغه مقصد وي کولاوو مې هغه ورته داسې وي چې داسې چلو که چې دا خبر تاسو کولاوئ نو د شپې چېرته ناوخته یې کولو کوئ ځکه دا خلک په اوس راځي او بیا به دغه کوي نو تاسو یو څو کسه بس د شپې کولو کوئ چې د مور یې تسلي وشي ښه خبره نه ده زه اجازت نه درکوم خو هغه منې کېږي نه بهر کې دغه زما دا ملګری عالم ورسره یو بل عالم دا لاړل یو شپږ کسه لاړل چې لاړل خبر یې کولو کو چې خبر یې کولو کو دا بل زما دا عالم چې دی بره ناست دی او دا بل یې ورکوس کړ دا عالم زما دا ملګری دی ورکوشو او دا بل عالم بره ولاړ دی چې خبر یې کولو کو تبه یې کولو کړه نو دی لاندې عالم دی بره ته وایي عوام خو پې نه پېدله وی صدقت ابا مالک وی قسم په خدای امام مالک رښتیا ویلي دي هغه عوام یې څه بس دوی خپلو کې امام مالک هغوی څه پېژني دغه څه ویښه چې ما ته بیا تپوس وکړو حافظ صاحب د خدای په ذات مې د قسم هغه چې کوم سړی مړ شو که نه هغه ږیره خرولې وه وی زما د الله په ذات باندې قسم مخ نه ټول د قبلې نه راوړېدلي و والله العظیم کو په دې منبر راته درو ویم او دیم نمبر واقع څنګه شوه زموږ په دې کلي کې د ټیمې یو کس دی هغه د ټیمې کې ملازم دی نو یو کس داسې وفات شو چې د هغه دغه نو وارثان یې نو چا پېژندنه بهر کې هغوی ولې تصویر وښکو اوس هم دا خلک کوي تصویر وباسي او په دې سوشل میډیا هم ورکړي اخبارونو کې هم ورکړي چې دا د چا مړی دی یو یې پته یې نه لګي هغه وی یو مړ یم ښخ که دقه شان او تصویر هم ورکوي یو 4 ورځې پس خلک یې پیدا شو زموږ د دې او هغه هم ږیره خریله دا کوم سړي چې ما ته بیا قصه کولې ده هم ږیره خریله وی حافظ صاحب 4 ورځې پس هم قبر کولو کو هغه ما ته وي زما د الله په ذات باندې قسم چې قبر هم کولو کو نو یو لړمانان یې په دې مخ باندې لګیا وو وی ما خو په هغې ځای باندې قسم وخوړ چې دې نه پس به زه ږیره نه کړم اوس یې خشته غټه غټه ږیره ده وی ما خو په هغې ځای باندې قسم وی لړمانان چېرته لر کېدل نو بیا زموږ د دې 400 یو عالم دی نوم یې نه علم بیا چونکې تاسو به لګیا هغه پسې به ورځئ تپوسونه به کوي وی هغه عالم هم راوسته نو یې الله ته په جړا شو نو یې هغه لړمانان هم ته لر کړل چې هغوی خپل ځای ته یوسي چې بیا به ورسره قبر کې سالي نو وروڼو دا د قبر د عذاب لوی اسباب دي ګورئ لوی اسباب دي دا دي سیزونو نه ځان ساتئ نو قبر دا د جنت د باغچونه یو باغچه ده او دا جهنم د کندو نه یو کنده ده او کنده په دقې اعمالو باندې جوړیږي چې سړی دا قسم اعمال کوي نو دا قبر لوی عذاب د دې اسباب جوړیږي زما وروڼو کوشش کول پکار دی چې هغه اعمال لویه زندګي د زموږ د دې قبر کې ګورئ مونږ خو وایي سړی مړ شو بس خبره ختمه اقبال هم وی د خلکو یو عجیبه سوچ دی موت کو غافل نے سمجھا اختتام زندگی یہ ہے شام زندگی ولیکن صبح دوام زندگی وی موت کو غافل نے سمجھا وی مرگ غافل وی چې بس زندگی ختمه شو بس خبره ختمه شو د لوی دردونو نه خلاص شو بعضې وخت خلک دا خودکشي کوي خودکشي وی ځان د غمه خلاصوم وی ځان د غمه خلاصوم
ظالمه ځان دې د غم نه خلاص نه که په یو لوی غم دې ځان ور واړو خودکشي چې دې کله وکړه که نه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کم سړي خودکشي وکړي خودکشي چې په کوم شي ځان وجلی دی بالفرض په چاړه په تماچا په تبر په زهرو وغیره وغیره یا ځان سیند ته څوک وغورځوي یا ځان اور ورته کي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په کوم شیز د ځان ملک د قیامت په ورځ به هره ورځ ته په دې شیز باندې د قیامت د ورځې پورې په قبر کې په دې شیز ځان وجني نو دا خو تا ځان د غم خلاص نه که په یو لوی غم د ځان ور واړو نو بعض وقت خلق خودکشی کوئی ځان یې د غم خلاص که نه موت کو غافل نے سمجھا اختتام زندگی اقبال وی یہ ہے شام زندگی ولیکن صبح دوام زندگی دا خو ټیک ده چې د دنیا د ورځې نور پرېوته خو د یو داسې ورځې نور راوخته چې د هغې د سبا د ماښام لا پته نه لګي چې کله به ماښام راځي د حضرت آدم علیه السلام 8,000 کالو شو 8,000 کالو نه په قبر کې د حضرت ابراهیم علیه السلام 4,000 کالو شو د هغې وخت نه خلک په قبر کې دي زمونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم 4,500 کالو شو د هغه وخت صحابه اوس په قبر کې دي په انتظار دي چې ونفخ فی الصور کله به شپېلې والي کېږي داسې وګورئ خپل 3,900 400 دا قبر کې زندگی ده کله به قیامت راځي یسألونک عن الساعه قل انما علمها عند الله الله ته پته ده چې قیامت په کله راځي سبا راځي بله ورځ راځي 100 کاله پس راځي 1000 کاله پس راځي هېڅ د پته نه لګي نو ډېره لویه زندګي موږ ته مخې ته را روانه ده نو دا اعمال داسې دي چې د انسان قبر پې د جهنم د کندو نه کنده جوړېږي دې اعمالو نه به انشاءالله ځان ساتو کوم اعمال لرې کول د عذاب قبر دی او قبر کې په انسان هغه خوشحاله او د راحت او د جنت د باغچو نه باغچه زندگی جوړېږي هغه کوم اعمال دي او بعضې داسې قبرونه چې هغه د اور دغه او بعضې داسې وي چې سوونو کاله په قبر کې پراتی او وجودونه یې نه خرابېږي لکه څنګه رحمان بابا وایي امانت به د لحد په منځ کې پروت وي چې چا ځان کړه امانت په دې دنیا امانت په پروت وي یو څو مثال به راته انشاءالله آینده جمعه کې بیان کړم او چې کوم سړی کم د اسباب قبر چې د ځان د قبر د عذاب نه ساتي او کوم اعمال دي چې د هغې د وجې د قبر د خوشحالو او د جنت د باغچو نه باغچې جوړږي انشاءالله آینده جمعه کې به بیان کړم واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین دعا کوي الله زموږ په حال باندې رحم وکړي الله زموږ ګناهونه معاف کړي خپل رحم او فضل او کرم را باندې وکړي الله چې دا کوم اعمال سبب د عذاب قبر دي خدای موږ ته وساتي او کو پکې مبتلا یو خدای پاک د هغې راته توبې توفیق را نصیب کړي خدای پاک قرآن شوي وي د هغې راته معافي وکړي او الہ العالمین چې څوک د وفات شوي خدای قبرونه د جنت د باغچو نه باغچه وګرځوي دغه لویه زندګي موږ ته را روانه ده خدای قبر هم د جنت د باغچو نه باغچه وګرځوي احسانات را سره خدای پاک وکړي د دوانو جهانو خیر الله زموږ د ټولو نصیب کړي څومره بیماران دي دعا ورته وکړي الله ټولو له صحت ورکړي عافیت ورکړي مردگان د اسلام او الله رب العالمین مغفرت نصیب کړي قبرونه الله د جنت باغچو نه باغچه وګرځوي زموږ د دې محلې دا پپو دي د ایاز دی او د حیات نیا وفات شوی وه الله یې د هغې مغفرت نصیب کړي او زموږ یو بل ملګري د جمعې زه خبر هم نه ومه پیروشه استاذ ډرایور و زه د دې حنیف نیکو زه اوس دا د جمعې لمونځ نه مخکې جماع الله ته وینن 10 بجې د هغه جنازه مونږ خبر هم نو زموږ د جمعې ملګري الله دې مغفرت نصیب کړي الله دې قبر د جنت د باغچو نه باغچه وګرځي او خدای پاک ته ورسره احسانات وکړي ستاسو زموږ څومره مړي شوي دي الله یې د ټولو مغفرت نصیب کړي او نور اسلام کا کاغذ خو موږ ته په تېره جمعه دعا هم کړې وه رضوان هغه وفات شو الله یې د هغه مغفرت نصیب کړي او الله دې څومره زموږ او ستاسو مړي شوي الله یې د ټولو مغفرت نصیب کړي جامع مسجد حلیم آباد ته څومره مزګزار راځي هر قدم یې په تله نیکۍ کې واچوي څوک پکې بېروزګار دي الله د حق او حلالو روزګار ورکوي د چا روزګارونه دي خدای پکې وله برکت واچوي او الہ العالمین څوک قرضداران دي د قرضونو نه اخلاص کړي څوک بې اولاده دي الله دې وله نیک عمل اولاد ورکړي او الله دې زموږ او ستاسو د دواړو جانو خیر نصیب کړي برحمتک یا ارحم الراحمین سنتو کې